اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. په مخکې رکوع کې بیان د منافقانو، بیان د کافرانو، بیان د نیکانو مؤمنانو وشو. نو د دې رکوع په سر کې هم الله پاک د نیکانو مسلمانانو چې سابقین خلق دي د هغو بیان کوي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته فرمایل تاسو لاړ شئ خپل مال مصرف کړئ، خپل ځانونه مصرف کړئ د الله په لار کې، د الله دپاره، د الله په لار کې، خو د الله دپاره. مهم ټکی دا ده د الله دپاره. د صحابه کرامو عرض وکړو بیا به زمونږ دپاره څه وي؟ وایي بس د تاسو دپاره به د الله رضا او د الله جنت وي. دې خلکو وویل لا نقیل ولا نستقیل، بلکل مونږ اقاله نه کوو، نوره مونږ دغه معامله پسخه کوو نه، مونږ به خپل سرونه او ځانونه الله ته ورکو، خو چې الله مونږ ته خپل رضا او خپل جنت راکوي. الله پاک جل وعلا شانه دا آیت نازل کو ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. یقینا الله پاک اخیسته د مسلمانانو نه سرونه، د مسلمانانو نه بدنونه، د مسلمانانو نه مالونه، د څه په عوض کې الله په دې خلکو خرڅ کړی دا څه شی؟ بان لهم الجنه، چې د دوی لپاره به جنت وي. دوی به د خدای تعالی په لاره کې جنګیږي. نو فیقتلون، دوی به وزنی کفارو لره، ویقتلون، او دوی به وزل کېږي د کفارو له طرف نه. دا د الله حق وعده ده. دغه وعده الله په تورات کې هم کړې وه، دغه وعده الله په انجیل کې هم کړې وه. اوس د الله تعالی نه زیات په وعدې باندې وفادار څوک ده؟ نو او مسلمانانو وای تاسو خوشحالي حاصله کړئ په دغه بیع باندې، په دغه معاملې باندې چې الله د تاسو سره کړی. دا یوه ډیره لویه کامیابي ده. الله فرمایي هغه کسان دوی څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې تائبون دي، د کفر نه، د ګناهونو نه توبه وباسي، یعنی یقینا په ګناه پښیمانه شي او بیا عزم کوي چې خدای که زما وس رسیږي هم بیا به دا ګناه نه کوم، توبه مې ده بس. په خپل مخکینی ګناه پښیمانه شي او هغه خندی او خوشحالي چې په مخکې ګناه کې کړې د هغې په ځای باندې وژاړي. الندم التوبه، التوبه الندم، توبه پښیمانتیا ته وایي، توبه رجوع ته وایي. له ګناه له معاصیونه تلل د الله رحمت او رجوع کول الله ته. سبح در کف توبه بر لب دل فر الذوق گناه. سبح در کف توبه بر لب دل فر الذوق گناه. معصیت را خنده می آید استغفار ما. اغا توبه باندې گناه خاندي چې گناه څومره لویه ده او دا وړیکې وړیکې توبې ته وګوره. نو خپل ژوند کې به د الله پاک یره، د الله پاک تقوا او الله طرف ته رجوع کوي. سالک سوای ژوندون سره اثر کم وای، ژوندون سره تقوا، علم، عرفان مزه کوي او ورسره رفتار په قوانینو د قرآن مزه کوي. نه دی کې تائب انسان
چې الله ته پرېختونی کمال طریقې سره الله ته توبه وباسي. په هر یو مجلس کې یو لوی قمر ته ضرورت ده، زیبا شوی عالبه مبارک شه، خو ثمر ته ضرورت ده، خو عمل ته ضرورت ده. صرف په پګړۍ باندې انسان کمال ته نه رسېږي. سالک وای پګړۍ تړي 1000 دي، ولې د پګړۍ سړی پشمار دي. پګړۍ خار څوک تړي؟ تاسو وګورئ بهر ټول خلکو پټکی په سر دي. پګړۍ تړي 1000 دي، خو دې پګړۍ سړی پشمار دي. د افغانیت، د غیرت، د ایمان پګړۍ با په ډېرو کمو کسانو کې وي. نه فرمایي التائبون، توبه وستونکي خلک مهم شی هغه عمل ده، هغه تقوا ده. العابدون، خلک چې دوی د الله پاک عبادت کوونکي دي. الحامدون، دوی د الله پاک جل جلاله ثنا ویونکي دي. السائحون، دوی د الله د پاره روزه نیونکي دي. السائحون، د الله د پاره سیاحت کوونکي په جهاد کې دي. السائحون، دوی تلونکي دي د الله په ځمکه کې د علم زده کولو دپاره. طلبة العلم چې هغه د ځمکې ډېره حصه لاندې کې او چېرته د علم ځای برابر شي په هغې ځای کې واړوي. السائحون. الراکعون، هغه کسان چې رکوع کوونکي دي، هغه کسان چې سجده کوونکي دي، هغه کسان دي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او د الله پاک جل جلاله د حدودو ساتنه، د الله د احکامو ساتنه کوي. دې کسانو ته زیری ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یا خپل ترته ابو طالب ته بخنه وغوښته، یا خپل مور ته. نه په هغې وخت کې بخنه غوښتل لا منع شوی نه و. الله پاک دا آیت راولېږلو د هیڅ چا دپاره هم، د پیغمبر دپاره، د مسلمان دپاره دا جائز نه دی چې دوی د مشرکانو دپاره بخنه وغواړي. اگر چې دغه مشرکان د دوی خپلوان وي، د دوی پلاران وي، د دوی زمن او اقربا وي. خو سوال دا پیدا کېږي چې بیا نو حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره یا د خپل تره دپاره ولې بخښنه غوښتله؟ د هغې یو جواب کوي چې یو خو ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې خبر نه و چې زما پلار به دائمي ګمراه وي. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. دویم جواب دا چې ابراهیم علیه السلام د هغه سره وعده کړې وه، نور په دې پوهېدلو چې اسې هم زما پلار ته یا زما تره ته د استغفار پیدا نه رسوي، خو د ظاهري وعدې په ځای کولو په خاطر باندې دعا ورته وکړه. او یا دریم جواب هم شوی چې په هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام منع شوی نه و د دعا کولو لپاره د مشرکانو، د هغې نه بعد منع راغله. ابراهیم علیه السلام اواه، اواه و معنا رجا، الله طرف ته رجوع کوله. اواه، چرته به یو خلاف کار واورېدلو اوف به یې کولو، زړه کې به یې اور بل شو چې او بنده د الله نه خلاف کار ولې کوي. اواه، چې ګناه به
پیښه شوه بار بار به یادولو د خپل خو ګناه نه کوله د ګناه تذکره به بار بار کوله دا تذکره د خوان اخیستلو په خاطر باندې نه بلکې د ندامت او د حسرت او د افسوس په خاطر باندې اوه د ډیر تائب و الله طرف ته د ډیر راجع و د الله طرف ته خو حلیم و صبر کوونکی و الله پاک غټ زړه او غټ صفت د صبر ورکړی و د عالم سره حلم هم ضرور صفت ده چې حلم در سره نه وي او په محض خبره غوسه کېږي او د تا دا جوش دا په هوش باندې زیاتی بیا ته د خپل علم منصب ادا کولی نه شي نو یو دا ضرور ده چې د عالم سره به هوش زیات وي د جوش نه په یوه خبره به ګرمېږي نه چې ګرم شوې که نه تاسو دا د برق مزي وګورئ یو سوړ ده یو ګرم ده نو دواړه بیا لیټ ته نه بلیږي او که دا دواړه ګرم شي یا بل سره ولګېږي نو په دې وخت یا لیټ هم سوځوي نوره فایده خلاصه کوي چې لیټ بلول ښه همداسې عالم سړی باید حلم ولري د هر چا خبره به اوري د لیونی خبره به اوري د ښځې خبره به اوري د سپینګیرې به اوري لا ابالي هېڅ پروا نه کوي خیر ده یو سړی به تا ته راځي چې یاره پلانکی د تا نه ډېر غیبت ویلې تا ته به وایي پلانکی ملا صاحب ته ناست ومه تا نه ډېر الفاظ وویلې ښه طالب ګله بیا ما ته مه وایه هېڅ پروا نه کوي دته د خدای مغفرت نصیب کړي هېڅ پروا نه کوي ودې وایي که نه وایه ته خو عالم یې ته په دې پوهېږې چې د بل چا په اهانت باندې لس پکېږم نه ودې وایي نو څه بلکې ته د همغه عالم صفت بیان کړه چې نه هغه زما بدي نه بیانوي تا غوږو کې څه فرق راغلی ده هغه زما ښه مخلص ملګری ده هغه ډېر دینداره سړی ده هغه ډېر فائق په علومو عقلیه او نقلیهو کې ده هغه داسې کار نه کوي بیرته دا خبر هغه ته رسېږي ولې من کې خو رهبر شته که نه چې خبر هلته ورسېده بس که د تا دښمن هم وي د نه بعد په دوستۍ باندې بدل شي او که هغه راشي تا نه یو دوه خبرې وباسي تا خبرې هغه ته وړي هغه خامخا په دې تبصره اچوي تبصره بېرته تا ته راوړي نو تاسو منځ یو عداوت او دشمني راشي نو ځکه صفت د ابراهیم علیه السلام الله په حلم باندې کوي چې ابراهیم علیه السلام حلیم انسان الله فرمایي خدای تعالی نه ده داسې چې یو قوم گمراه کې د هدایت نه بعد خو چې هر کله دوی ته اسباب د هدایت پیدا شي په خپل اختیار باندې د هغې نه بعد د ګمراهۍ طرف ته لاړ شي الله پاک لره د اسمانو د ځمکو بادشاهي ده احیا او اماتت ژوندي کول مړه کول الله کوي او تاسو دپاره د هغه الله نه بغیر کوم ولی کوم دوست نشته الله پاک قبول د توبې وکړه په هغو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څنګه چې رسول الله منافقینو ته اجازه ورکړه او الله فرمایي عفا الله عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله پاک پیغمبر ته دا سهو او دا خطا معاف کړه الله مهاجر او انصار ته چې د ستا تابع شوي دي په دې ساعت د سختۍ کې تا سره جهاد ته ځي سخت حالتو دومره سختۍ پکې وې که نه چې حتی اوښه به یې حلاله کړه د اوښې منځ کې چې کومې اوبه وي صحابه کرامو به دغه اوبه څښلې دومره تنده پرې راغله وایي موږ نوره ویلې چې زموږ مری نوره کټ کېږي نوره مرو بیا په دې لاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو مبارکونه اوبه جاري شولې او ټولو صحابه کرامو اوبه هم وڅښلې خپله دواب او خپلو رکابو سپرلیو ته یې هم ورکړې الله فرمایي وروسته د هغې نه چې د بعضو خلکو زړونه کاږه شوي وو خو الله په دوی باندې قبول التوبه وکړو الله پاک په دوی باندې رؤوف او رحیم ذات ده هغه درې کسان
چې شاته پاتې شوي دي. په دوی باندې ځمکه تنګه شوه، سره د فراخۍ د ځمکې خپل ځانونه ورته بدښکاره شول او دوی په دا پوه شول چې ملجأ د خدای د عذاب نه نشته مګرم الله ته ده. الله په دوی توبه قبول کړه. دا درې کسان، یو حضرت کعب بن مالک و، او بل هلال بن امیه و، بل مراره بن ربیع. کعب بن مالک د خپل ځان قصه بیانوي، وای په مخکې غزواتو کې به رسول الله توریه کوله، یعنی کته براوانو ویل به چې پورته ځما، شمال ته براوانو جنوب به یادولو. خو په دې غزا کې صراحتاً او فرمایل چې تبوک ته ځم. په نور غزواتو کې ما سره دومره مال جمع نه و، په دې غزا کې ما سره پورا مال پلاس پر لی جمع و. خو چې حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایل تبوک ته ځو، ما اویلې لاړ بشو. اسه هم زماس پر لشتا چې بعدای څنګه اوه روان بشو. ورځې تیرې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ زای چې روانېږو. لوی لښکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 10,000 نه زیات لښکر یو ځای شو. زه اوس وایم زه پروا نه کوي، دوی دې لاړ شي، زه سهار ته پسې ورځم. چې ګیسته بیا ګیس شي، سستۍ د وجې نه بس هغه تیاری پاتې شي، زه بس پروا نه کوي، سبا ته پسې ورځم، اسم تیز یم رسېږم. سبا ته بیا دغه حالت راشي، د سستۍ له امله بیا پاتې شي، زه بل سبا ته ورځم. حتی چې دومره پوه شوم چې دوی هلته ورسېدل. بیا ځان سره وایم چې زه ور بشې، خو وایي کاشکې ورغلی وای، زه ور نغلم پاتې شوم. حتی چې دا اوازه شوه، هلته جنګونه شوه، خلک راونه وتل، دا اوازه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته واپس شو. وایي زما رنګ کې تغییر راغی. د کورنۍ خلک مې راجمع کړل چې راځئ نو اوس څه ووایم. وای نور څوک هم شته؟ وای چې او یو دوه نور هم شته، یو هلال بن امیه او یو مراره بن ربیع. خو چې بهر وځم یا مریض سړی وینم یا منافق وینم، روغ سړی نه وینم چې د جهاد نه پاتې وي. په دې وخت کې امامت وظیفه عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ ته سپارلې وه. وای زما کورنۍ ما ته دا مشوره راکړه چې خدا سې وکول شوي دي، دروغ ووایه، او که ته وایې چې دروغ ګناه ده، یستغفر لک رسول الله، د الله پیغمبر تا ته دعا کوي، دغه په دعا باندې ستا ګناه معاف شي، خلاصه شوه که نه. نو دوی ما ته دروغ وایي، داسې به ووایې داسې به ووایې. زه لګیا یم اتلقي الکذبه، دا دروغ زده کوم، تکراروم یې، زده کوم یې تکرار، چې رانه یېر نشي. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما شو، نو اول نه به جمعات ته راتلو، 2 رکعته مونځ به ادا کولو، بیا به صحابه کرام راتلل ملاقات ته، د هغې نه بعد به د بیبي فاطمې ملاقات ته، بیا به خپل کور ته ننوتله. مسئله هم دا ده چې مسافر سړی کله کور ته راځي، نو د شپې د ناڅاپه نه راځي چې کور خبر نه وي. مسافر چې راځي جمعات ته د څه دپاره راځي؟ مخکې اطلاع نه ده شوې، جمعات ته راغی، اوس کور والا خبره شو. نو رسول الله فرمایي امهلو، اے مسافر لږ وځنډېږه، زر کور ته مه ځه، ځکه ستا ښځه خبره نه وه، اوس خبره شوه چې جمعات ته مې خاوند راغلی. حتی تستحد المغیبة وتمتشط الشعثة، دومره صبر وکړه چې هغه د خپل نامه لاندې صفایي وکوي، او هغه خپل هغه ګګر ببر سر لکه د لیونۍ هغه سر لږ ومنځ کې لږې صفا جامې واغوندي، که دا خاوند ناڅاپه ورننوځي
او د دې د شیشه کې قواره ته وکتل چې وای دا څه شی دی. دا همیشه په ذهن کې دغه شیشه کوي. د ځکه وای شریعت حکم دادا چې سړی به جمعات ته راځي. جمعات کې به 2 رکعات لمونځ مو کی، یو څه کلیوال به ملاقات کې مر سره کینی. دا هم اخر شنه نه ده خو خزه ده. به هم په دا پوهیږي چې خو خاوان زګه کورته ناراضي او څو وخت راکوي ماته. ای دیو جن فرمایي وای تاسو د شپې ناڅاپه کورته مځي خفګان به حاصل کړئ. چې کور مو خبر کړی نه وي د شپې به کورته نه ځئ. د کور والا یو کس په انګړ کې ګرځي یا به داخله قضای حاجت ته وتلی وي. اتا په ذهن کې بدګماني راځي دا څنګه وتلی وه. دا الله پیغمبر فرمایي نه نه ناڅاپه به نه راځئ. که بیا هم خبر ورکړي چې د روان یم د شپې د رسېږم یا 10 بجې یا 11 بجې یا 12 بجې بیا پروا نه لري. خو ښه ده چې سړی د ورځې باید راشي. نو حضور صلی الله علیه وسلم به جمعات ته راغی. وایي زه م ورغلم راته ویې کتل کا به څه شی و. وایي هلته زما یادونه کړې وه. ما ویل یا رسول الله وایي زما چې کوم دروغ جوړ کړي وو دا دروغ رانه ختم شول. څومره چې دا میمورۍ کې ما جوړ کړي وو ختم شو. یا رسول الله ما خو اور اراده و چې دروغ مې درته ویلي وای خو ته د الله پیغمبر یې تا ته الله هیبت تر کړی. ما چې څومره دروغ برابر کړي و لاړم او زه پوهېږم چې د صدق نه بغیر بل شی ما ته نجات نشي راکولی. ښه غني هم وم ښه سپرلی مې هم وې نن ځم سبا ځم نن ځم سبا ځم کاشکې درغلی وی دغه د پاتې وای اما هذا فقد صدقه. دې سړي رښتیا وویلې. ځان ور انتظار کاوه چې الله دې توبه قبول کړي. چې عالم کورنۍ راته وای نه څه بلا ویلې خو دروغ به دې ویلې وای که نه چې سړی خو دروغ خو لاړل که نه دروغ ونه څه رقم مې ویلی وای. ښه دا راته وای چې بل څوک هم ما غونته شته که نه چې 2 کسان نور دي یو هم دغسې اقرار کړی لکه ته. د 3 واړو توبه معطله شوه. ټیم یې نه ده ټاکلی چې دومره ورځې به وي خو الله پې عالم ده چې 50 ورځې به وي. ځئ لاړ شئ. راغلو غلي په کورو کې ناست. څو ورځې بعد داسې حکم راغی چې تاسو به د دغه 3 کسانو سره خبرې نه کوئ. اوهو اوس خپله ښځه راځي په اشاره باندې هغه اشاره کوي په ما د اشاره شی کېدي او زه یې راواخلم خبرې بندې شوې. د ټول مدینه منوره اقربا پردي خپل زوی ورور او ښځه او لورو ټولو خبرې بندې کړې خو د الله بندګانو که نه. وایي حتی ما خپل تره زوی ته و چې وتره زوه وایي ته به وایې چې زه منافق یم. دی جواب نه راکوي. بیا مې وویلې نه ته به وایې چې زه به منافق یم. بیا مې غږ وکړ ته به وایې چې زه منافق یم. وایي والله که جواب راکړي لا دومره یې وویلې چې الله اعلمو او دا خو خبرې نه دي. الله اعلمو خو یو جمله ده خدای خبردار. وایي په مونږ باندې خپل کور خپله محله ډېره تنګه شوه. ولې زه یېرېدم چې که خامخا په دا ورځو کې زه وفات شم نو زه به د رسول الله به زمانه مرور پاتې وي او دا ټول خلق به زمانه مرور وي. دا څومره بد مرګ شو. او که یا لمانه رسول الله وفات شي نو اوس خو پروا نه کوي چې لما سره چې 100 کاله ژوندی هم وم څوک ما سره بیا خبرې ونه کړي. لمکان رسول الله صلی الله علیه وسلم. شپې ورځې تېرېږي جمعات ته راځم سلام اچوم او زه وایم چې څوک به بېرته ما ته جواب راکوي او که نه. د رسول الله شونډو ته ګورم شونډې یې خورېږي خو چې زه ده ته ګورم دی سترګې کته واچوي چې زه کله مانځه ته ګورم بیا دی سترګې راجګېږي. اذا زه د دې په ارمان هم وم چې حال حرک شفتیه
چې شونډې مبارکې زما په سلام په جواب باندې خوځولي او کنه. دا خو را باندې روانو بازار ته براغلم. بازاران دیندار خلکو یو بل ته جواب د کعب راغی، جواب ورسره ونه وایي. زه وادم په د دکاندارانو السلام علیکم، دا خجوري په سودی، هیڅ کوم جواب نه لګ. په دې کې یو سړی راغی. دا سړی आवाज کوي دلونی علی کعب ابن مالک، ما تراوخه خلکو دا سه اشاره ورته وکړه. سړی ما تراغی خط راکړو، خط چې خلاص کړو، اوهو د غسان بادشاہ ما ته خط راولېږلو چې زه پتا باندې خبر یم چې د ستا ملګري تا سره سخته جفا وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ستا مرتبه یې ونه پیژندله، د ستا مشرتوب لحاظ یې ونه کو. راځه ما ته زه به تا د خپل ځان وزیر او مشیر مقرر کړم. وای دا خط په ما باندې ډېر بد اثر وکړ چې هو زما خبره دومره لویه شوې چې حتی کافرانو زما په کفر کې هم تمه پیدا شوه. وای ما اور بل کو، دا پرچه مې اور واچوله. کور ته راغلم. په کور کې اوس پتنګ یم نوره، خوب نه راځي د خفګان دی وجنه، د هرې خوانه خفګان ده. بل ورځ ته وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی سره به خپلې ښځې هم نږدې نه ورځي. مراره بن ربیع ښځه ورغله چې یا رسول الله زما خاوند خو کمزوری ده، ځان خلاصولی او تړلی او دا نشي کولی، زه بعض خدمت وکم. وای او خدمت کوه خو لا یقربک، جماع به در سره نه کوي. چې نه یا رسول جماع نه تیر شوی ده خبره. کعب ته خلک راغلل چې خو تم ورشه، اتا ښځه دې هم ورشي، ورته ودې وایي چې ما ته مې اجازه وکړه. وای نه یریږم چې زما باره کې له دې نه سخت حکم را نه شي، پرېږدئ. ښځې ته وایي چې بس لاړه شه، د پلار کره کښېنه چې کله الله پاک حکم فیصله کو د هغې نه بعد به راشي. نو تاسو ته معلومه ده د غم شپې ورځې د ډېرې اوږدېږي، چې یو ساعت تېرېږي که نه، یو د مریضۍ شپه ورځ، یو داسې د اندېښنو او تکلیفونو شپې ورځې، د انتظار وخت ډېر سخت وي. دا تېرېږي حتی چې 50مه ورځ شوه، 50 ورځې الله د غورزو تعبیر کوي چې ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمکه د پیراخۍ سره په دوی باندې تنګه وه، خپل ځانونه پې تنګ وو. دا څه وشول؟ وایي مونږ ته د مدینې منورې دیوالونه هم بل رقم ښکارېدل لکه مرور چې ویران. 50مه ورځ وه چې الله پاک جل جلاله دا آیت نازل کو وعلى الثلاثه الذين خلفوا. هغه 3 کسانو چې د جهاد نه پاتې شوي وو د هغوی توبه الله پاک جل وعلا شانه قبوله کړله. ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره په دا شپه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماوه چې دغه زیری نازل شو. وایي ما ویل زه ورشم زیری ورکم چې نه ته صبر وکړه. مبشرین راغله، یوی منډه کوي او دې کسانو ته زیری ورکوي چې الله پاک د ستاسو توبه قبوله کړه. کعب بن مالک وایي چې ما ته یو سړی منډې راوایي، په اس باندې ده، خو یو بل سړی په خپو باندې ده. یوې غونډۍ ته وختلو، د غونډۍ نه ما ته آواز وکړ ابشر یا کعب ابن مالک، زیری مې در باندې. دا زیری ورکوونکی دا حمزه اسلمی رضی الله تعالی عنہ چې کعب بن مالک ته زیری ورک، او هلال بن امیه ته سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ زیری ورکا، او مراره بن ربیعه ته سلکان بن سلامه د زیری ورک.
و چې زیر ما ته راورسېدو نو ډېر خوشحاله شوم، خو والله چې له ما سره بل څه نه و، دغه کالي و چې په ځان کې مې لرل. نو دا خپل کالي مې وایستل، د دروازې د چولې نه مې په دا زیرې کې ورکړل. له دې روایت نه معلومیږي چې زیرې کې شي ورکول، تحفه و هدیه ورکول د یو مسنونه طریقه ده. ما دا کالي ور واچول لما سره نور څه نه و. د خپل تره زوی نه مې کالي په عاریت راوغوښتل، ما ته کالي راوړ. کالي مې واغوستل، د سهار مانځه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم، نو چې دی به خوشحاله و، دا مخ مبارک یې رانه ښکاره کېدله چې ګورم مخ یې خوشحاله کېږي. السلام علیکم، سلام مې واچولو، په ښکاره یې جواب راکړ وعلیکم السلام. په دې صحابه کرامو کې ما ته یو صحابي راجګ شو، طلحه، ما ته منډې راوایي، یهروینوني وعانقني، ما سره غاړه په غاړه شو او ما سره یې وژړل چې خو چې الله د ستا توبه قبوله کړه، وایي زه به د ده دا ښېګړه هېڅکله هم یېره نه کړم. همداسې زما ملګري راغلل، د هغوی توبه هم قبوله شوه. نو دوی وروسته وایي چې زمونږ دغه توبې کې تکلیف تیر شو، دا مونږ ته ښه ده. د هغې نه چې بعضې خلکو توبه وایستله ظاهرا، خو الله فرمایي چې پیغمبره ته په ظاهر مکلف باطن نه خبر نه، الله دوی ته بخښنه نه کوي. زه په دې خوښ وم چې ښه ده چې مونږ رښتیا ویلې دي. خیر که به مونږ تکلیف تیر شو زحمت را باندې تیر شو، خو ما ته وایي دا خپل صدق او دا خپل رښتیا پایده ورسوله. وایي له دې نه به وروسته زه بیا دروغ ونه وایم. کعب بن مالک تر حالت موته پورې بیا دروغ نه دی ویلي. سبحان الله. کنه کعب بن مالک شاعر د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وو. الله پاک د دې توبه قبول کړه. الله فرمایي ان الله، بشک الله پاک اشترى اخیسته ده من المؤمنین، د مسلمانانو نه، انفسهم د دوی ځانونه، و اموالهم د دوی مالونه، د څه لپاره؟ بان لهم الجنه، چې د دوی لپاره جنت ته. یقاتلون، دوی به جنګېږي، فی سبیل الله، د الله په لار کې، فیقتلون، دوی به وزني خلکو لره، ویقتلون، دوی به وژل کېږي. وعدا علیه، وعده الله پاک وعده کړی ده، وعدا وعده کول علیه په دې خبره باندې، حقا ثابت ته په ثابتېدلو سره، په تورات والانجیل والقرآن، په درې واړو کتابونو کې، په تورات کې دا وعده ده، په انجیل کې دا وعده ده، قرآن کې. ومن اوفا، څوک د وفادار بعهدی بخپلې وعدې، من الله د الله تعالی نه، فاستبشروا، زیر قبول کئ، ببیعکم الذی، دستاسو په هغه بیع باندې، بایعتم به، چې تاسو بیع کړې ده او تاسو عقد کړی ده، به په دې باندې ډېره ښه بیع مو کړې ده. وذلک، دا هو الفوز العظیم، دا کامیابي ډېره لویه ده. التائبون، توبه ویستونکي د کفر نه، العابدون، عبادت کوونکي، الحامدون، ثنا ویونکي، السائحون، روژه نیونکي، السائحون، جهاد کوونکي، السائحون، علم طلبونکي، الراکعون، رکوع کوونکي، الساجدون، سجده کوونکي، الامرون بالمعروف، امر کوونکي په نیکۍ باندې، الناهون، منع کوونکي، عن المنکر، د نارواونه، والحافظون، ساتونکي، لحدود الله، د الله پاک د حدودو، د الله د احکامو دپاره. وبشر المؤمنین، او زیر ورکه مسلمانانو لره، ما کانا للنبی، نشته پیغمبر لره، والذین آمنوا، او مؤمنانو لره، ان یستغفروا، چې دوی بخښنه وغواړي، للمشرکین، د مشرکانو دپاره، ولو کانو، اگر چې وي دا اولی قربا، خاوندان د قرابت او د خپلوي وي، من بعد ما، وروسته د هغې نه،
تبینا تخکارشو لهم د دوی دفارا انهم اصحاب النار تدی بملګری د جهنم وی وما كان استغفارو نو اغا بخنه غختل ابراهیم علیہ السلام لابیه د خپل پلار دی پارا الا مگرم عن موعدة د وعدین وعدها چې وعده کړی و هادي وعدها چې وعده کړی و ابراهیم علیہ السلام یاهو د خپل پلار سره فلما هر کله تبینا چخکار شو له د ابراهیم علیہ السلام تا انه جدا عدو لله د الله دی پر دشمن دا باعتقاد الشرک والدوام علیه تبرأ منه بیزار شو د استغفارنا ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لأواهن ډیر رجع دا ډیر ګرځیدون کیدا حلیمون او د صبرناک دا وما كان الله ند الله فاق ليضل چې گمراه کی قوما يقوم لرا بعد ورست دهغنا اذ هداهم چې الله دوی ته هدایت کړي حتی تر هغه پورې یبین لهم چې بیان کې دوی د فارا ما هغه څه یتقون چې دوی یریږي د الله تعالی نه ان الله بشک الله تعالی بكل شيء علیم فهر شی باندې عالم او خبردار ذات تا ان الله بشک الله فاق له د الله دی پارا ملک السماوات بادشاہی د علویاتو والارض د سپلیاتو د زمکو د اسمانو یحیی ژوند کول کوي الله فاق په اهدا هدایت ورکولو سره ویمیتو الله مړه کول کوي په جهل او ضلالت سره وما لکم نشته تاسو د پاره من دون الله بغیر د الله تعالی نه من ولی لکم دوستنا ولا نصیر نکم مددگار لقد یقینا په تحقیق سره تاب الله قبول توبه کړي علی النبی او پیغمبر باندې والمهاجرین او په مهاجرینو باندې والانصار او ها کسان چې نصرت د مهاجرینو کړي الذین کسان تبعوه چې دوی تابعداري د پیغمبر کړي په ساعت العسره په ساعت د سختۍ کې من بعد ما رست د هغینا کادا چې قریبو یزیغ میلان کوي قلوب فریق منهم زرنا دی ویډلې د دوینا ثم تابا یا الله قبول توبه وکړه علیهم په دوی باندې انه دا الله بهم په دې خلکو باندې رؤوف شدید الرأفت شدید المحبت رحیم مهربان ذات دا وعلى الثلاثه الذين او په هغه درې کسانو خلفو چې دې پاته کړل شوي وو حتی تر دې پورې اذا ضاقت چې کله تنګ شوه علیهم په دوی باندې الارض زمکه د مدینې بما سره د هغې نه ما مصدریه ده بروح بها سره د فراخۍ د ځمکې نه وضاقت او تنګ شو علیهم په دوی باندې انفسهم د دوی ځانونه خپل ځان تر پامه بد شو وظنوا او دوی یقین کولو د دې خبرې الله ملجأ چې نشته ځای د نجات ځای د پناه له طرفه د الله تعالی نه او ظنوا او دوی یقین وکړو په دې خبره باندې الله ملجأ چې نشته ځای د فنا نشته ځای د نجات من الله لعذاب د الله نه لغضب د الله نه الله ملجأ نشته ځای د فنا من الله لعذاب د الله تعالی نه الا الیه مگر دغه الله تعالی ته ثم تاب علیهم الله په دوی ته توفیق د توبې ورکو یعنی الله قبول د توبې وکړو په دوی باندې به توفیقهم التوبه لیتوبو چې دوی توبه وباسي او د معاصیو نه رجوع کوي ان الله بشک الله پاک جل جلاله ایها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين په مخکې رکوع کې الله پاک جل جلاله د دغه توبې
د تاخیر او بیا د توبې د قبلولو حکم الله نازل کړ. دا هغه خلکو چې رښتیا یې ویلي وو، په خپل رښتیا باندې دنیا کې وزورېدل، خو د آخرت یو لوی راحت حاصل کو. نو په دې رکوع کې الله فرمایي ایماندارو خلکو د الله نه ویریږئ او تاسو هم د رښتونو خلکو ملګري شئ، یعنی دروغ مه وایئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدق ینجی، صدق انسان ته نجات ورکوي، والکذب یهلک، دروغ انسان هلاکوي. کفا بالمرء اثما، انسان دی پارا لحمدی و جنا ډېرې خبرې کول مناسب نوي، چې څومره ډېرې خبرې کوي نو خامخا په دې کې دروغ هم داخليږي. کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، انسان دی پارا امدومره ګناه بس ده چې هر خبره اوري اما خبره کوي هم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء، د مسلمان ښه اسلام دادا ترکه ما لا یعنیه، چې غیر مقصودی خبرې پریدي، په لا یعنی خبرو کې وخت مصرف نه کی. دا د صادقینو خلکو علامه ده. ول ډېرې خبرې کول بغیر د الله د ذکر نه دا زړه کلکوي، او د الله پاک په بندگانو کې د الله د رحمت نه لري هغه انسان د چې زړه کلکوي. نکونو شی مع الصادقین، د هغو رښتونو خلکو نه چې ایمان یې پر اختیاوي، عمل پر اختیاوي، اتباع د رسول الله پر اختیاوي، نوی لکه منافقین، بلکې داسې وی لکه دغه درې کسان چې اوس تیر شول، چې کعب بن مالک، هلال بن امیہ او مراره بن ربیعه. الله فرمای دا خو مناسبه نه وه د مدینی خلکو دی پاره یا د هغو د شاوخوا دی پاره چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې شوي وي، او دا هم مناسب نه و چې دوی د خپل ځان نه وړاندې کوي او د خپل ځان کې دوی رغبت او مینه لري لرسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دا ورته مناسب نه دي چې خپل ځان جهاد ته نه پیش کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد ته پیش کوي. دا د مسلمان دی پاره نه خای. همدارنګه پام دې سبب باندې چې څومره دغه مجاهدینو ته تنده، سختی، تکلیف، لوږه حاصلېږي، یا دوی یو ځمکه باندې قدم ږدي غلبه حاصلوي، فتح کوي، یا د دښمن نه دوی ته قتل او هزیمت رسېږي، دغه ټولو ته الله پاک د دې په وجه باندې عمل صالح لیکي چې په دې لارې کې څومره ځمکه لاندې راځي دا په عمل صالح کې حساب ده. دا حال دا چې سړی منافق نه وي، صادق انسان وي، الله پاک د صادقینو خلکو ایمان او د هغوی عمل الله نه ضایع کوي. دوی نه مصرفوي کوم نفقه کمه یا ډېره، او یا دوی چې وطن لاندې کوي د دوی لپاره اجر لیکلی شي، د دې لپاره چې الله دې خلکو ته د خپل عمل مطابق بدله ورکړي. اوس الله فرمایي چې تاسو داسې مه کوئ چې ټول مؤمنان دا جهاد ته لاړ شي، ولې دا هغه وخت ده چې جهاد اقدامي ده. که په جهاد اقدامي کې ټول صحابه کرام لاړ وای نو بلې خواته غرض د وحی تعلیم د خلکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم ده، ښوونکی ده، دغه تعلیم به ختم شي.
نو یوا ډله به هغوی ځي د رسول الله سره کینی علم به زده کوي، یوا ډله به جهاد ته ځي. حکم د علم څه ده؟ یو ګلونو دومره علم ده چې انسان 40 ساعته خپله زندگی په دې باندې تیروي. علم د کلمې، علم د لمانځه، علم د روژې، علم د زکات، علم د حج، علم د حیض، علم د نفاس، علم د حقوق الزوجیت، تربیت الاولاد. دا دومره علم هم په نر باندې فرض ده او هم په ښځه باندې فرض ده. دا فرض عین ده. خو لدین علاوه دومره علم زده کول چې لتانه یو عالم یو معلم جوړیږي، نو کچیرته ستا په محلې کې بل عالم نو، بیا دا فرض کفایي ده چې یو کس زده کړي د نورو ذمه فارغه شوه، او کچیر نور علما موجود وو بیا طلب د نور علم حکم د استحباب کې ده. الله تعالی به تا د علم په ذریعه باندې اوچت مقامو ته ورسي. البته دا حدیث راځي طلب العلم فریضه على كل مسلم وفي روایت ومسلمه. اگر چې دغه روایت د مسلمتن ټکی د روایت په اعتبار سره، د متن د حدیث په اعتبار سره چې څومره طرق د دې حدیث راغلي دي ضعیف ده. زیات روایتونه دي خو كلها ضعیفه. البته په اعتبار د معنا سره مسلمتن ټکی قوي ده چې علم فرض ده هم په مردانو او هم په زنانو. خو کوم علم فرض ده یاد ساتئ. محققین محدثین حضرات د دغه حدیث په مصداق کې څو کسان یادوي چې مراد د علم نه علم عقاید ده، چې علم عقاید باندې ایمان راوړل د نارینه او د زنانه او فرض عین ده. ترڅو دغه مسلمان شک اونکي مؤمن به کې که شک په ایمان کې پیدا شي لا یکون مؤمنا. اعتقادیات چې الله یو ده، پیغمبر حق ده، او صراط حق ده، او جنت حق ده، او دوزخ حق ده، او قبر حق ده، او پل صراط حق ده، او میزان حق ده. دا یا عقیده کول په ټول هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې راتګ کړي من حيث انه رسول الله. یا مراد د علم نه علم د قرآن ده، علم تفسیرو. یا مراد د علم نه علم د حدیث ده. یا مراد د علم نه علم د فقه ده چې بنده خپل عبادات او پیژني. جمله د علوم دا راځي چې انسان 40 ساعته زندګۍ کې چې کوم علوم ته محتاج ده دغه علم فرض ده. نو سړی عقیده ته محتاج ده، عبادت ته محتاج ده، طبعا دا علم فرض. خو لدین علاوه نور علوم حاصلوي. مثلا موږ تاسو علم آلی حاصلو، نحو او صرف و غیره. دا د حدیث مصداق نه ده الا بالواسطه. چې دغه علوم نه نو موږ فقه نشو زده کولای، موږ حدیث زده کولای نشو، خو به ذات نه ده. یا زمون ورونه مکاتبو کې، لیسو کې، ساینس او جغرافیا او پښتو وغیرہ کتابونه وایي، دا دغه حدیث مصداق نه ده. دا په دا علم کې داخل نه ده. یا زمون د نسوانو د زنانو په مکتبونو باندې او په بعض کورسونو باندې
او په بعض شخصي مکاتب باندې لپاسا دا لیکلي دي طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. په هر نر ښځې باندې علم فرض ده. منمه دا خبره، لیکن کوم علم چې فرض ده هغه ته نه ورته ښایې، چې کوم علم فرض نه ده هغه ته ورته ښایې. مکتب کې علم شته خو هغه علم کسب ده، هغه د دغه حدیث مصداق نه ده چې زما ورور یا خور ساینس زده کوي یا جغرافیه زده کوي یا انګلیش زده کوي یا د کیمیا زده کوي یا بیولوژي زده کوي. دا هغه علم فرضي نه ده، دا کسبونه دي. د هغو دپاره داسې ویلی شي چې رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم انما بعثت معلما، زه ښوونکی یم. انما بعثت معلما، زه رالیږلی شوی یم معلم ښوونکی. نو که ته په خپل لوحې باندې دا حدیث ولیکې لکان له مجال، یو څه به وي. خو په دې لایحو باندې د دې حدیث لیکل چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، دا لیکل ګناه ده، ځکه چې کوم علم تېنه مراد ده هغه علم په دې ځای کې زده کېږي نه. مونږ تاسو وینو زمونږ یو ځوان 12 صنف ته رسېږي، نور خلاصه کوي لمونځ او داسه ته هم نظم د هغې لفظا قرآن کریم نه وي زده. زمونږ یوه خور 12 صنف نه فارغېږي، شهادتنامې ورکولی کېږي، په 1000 روپۍ موټر ورته جوړېږي چې د پلاني لور فارغه شوه، مکتب ته نه فارغ شو. دی چېرته فارغه ده؟ دی خو لا تر اوسه قرآن نه ده زده. یا زمونږ دا هلکان تاسو وینئ دا جلسې پې جوړوي، جشنواره پې جوړوي. زه وایم چې مکتب غوږونه له تاسو نه خلاص شول، د معلمانو غوږونه تاسو نه خلاص شول. ولې معلم احترام نه پیژنئ، ادب په تاسو کې رانغی، کامل انسانیت در پکې رانغی، استاد د استاد په حیثیت باندې ګورئ نه، مکتب ته د یو ښوونځي په شکل باندې ګورئ نه. که یوه نمره درته کمه کي سمدستي کله ټایر پنچر وي او کله موټرسایکل تختولی کېږي، کله لارې کې ورته ولاړ یې. نو له تاسو نه مکتب فارغه شو، له تاسو نه سم فارغه شو، هغه د نورو کسانو دپاره خالی شو، له تاسو نه معلمان خلاص شول. فراغت خو به دې ته ویلې مخکیني دا مکتبونه وکنه، شپږم سم مخکینی، څلورم سم د نن 12 سره، نن 12 هغه ارزښت نه لري. املا یې نه وي زده، خط یې نه وي زده، نه څه شي دې وکړل په دا مکتب کې 12 کاله ته. اوس خو دا نوی نظامونه دي، نصابونه دي، انګلیش پکې وایي روزانه. انګلیش په مکتبو کې روزانه ده. په دې ځای کې معلم صاحبان ناست دي او تاسو قرآن پوښتنه هم وکړئ چې قرآن څو ځلې ده. قرآن یا 2 ځلې یا 1 ځل، هغه په معرض د زوال کې د پنجشنبې په ورځ باندې چې هغه د ماشومان د اولمپیک ټیم وي، هغه د ولیبال ټیم وي، په دې ساعت کې قرآن هم ورسره وي. زما ماشوم خو د هم ولیبال ته منډې وایي، کرکټ ته منډې وایي. نو 12 کاله خو ځکه تېرېږي چې هغلته د لفظا قرآن زده کړی نه ده. نو دا حدیث لیکل د هغې په دروازه او په ګټ باندې دا په دین کې تحریف، دا په دین کې تغییر، دا په دین کې تبدیل ده، دا مصداق د دې مه ګرځوئ. یا بازار کې کورسونه وي، کورسونه هغه هم که د هر شي کورس وي خو په دې کې مقصد دنیا وي، چې مقصد پکې دنیا شو، یا ترقی په دنیا کې، یا دا نیت پکې دنیا وي، د الله دپاره نه وي، بیا د دې حدیث مصداق ګرځېدی نشي. له دې نه معلومیږي چې فرض عین هغه علم ده چې د انسان ورته اړتیا او ضرورت ده. نور علم حاصلول یا مستحب او یا فرض کفایي حکم لري. الله فرمایي چې تاسو ټول جهاد تم موزئ چې کله فرض کفایي وي، خو ټول علم هم مزده کوئ.
یو څه کسان دي لاړ شي جهاد ته، یو څه کسان دي دلته کینی د رسول الله نه د تعلیم زده کی. هغه مجاهدین به راشي کور ته، تیر شوی درس تاسو ورته وښایئ چې موږ ته رسول الله داسې ویلي وو، هغه نه بعد تاسو لاړ شئ جهاد ته. موجوده درس د رسول الله صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرام واوري، بیا چې تاسو بیرته واپس راشئ هغه تعلیم به تاسو ورکئ. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اے ایماندارو، اے د دې کلمې ویونکو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، اتقوا الله، الله نه ویریږئ، وکونو شی ملګري مع الصادقین، د رښتونو خلکو سره ملګري شئ. ما کان لاهل المدینه، نشته اهل د مدینې دپاره، ومن حولهم کوم کسان چې شاوخوا د دوی دي، من الاعراب د اعرابونه، د بنډچیانو نه، ان یتخلفو چې دوی پاتې شوی وی، عن رسول الله د رسول د الله تعالی نه، ولا یرغبو او دوی د رغبت نه کوله، بانفسهم په خپلو ځانونو، عن نفسه لنفس د رسول الله نه، دوی د په ځان کې رغبت نه کوله لنفس د رسول الله نه، چې نفس د رسول الله جهاد ته ځي او دوی خپل نفسونه له جهاد او له ضرر نه بچ کوي. ذالک دا بانهم، په دې سبب باندې چې دوی لا یصیبهم نه رسیږي دوی ته ظمأ تنده، ولا نصب نه سختی تکلیف، ولا مخمصة نه لوږه، فی سبیل الله د الله په لار کې، ولا یطؤون او دوی نه قدم نه ږدي، موطئا په یو ځای باندې، یغیظ الکفار چې غصه ورولي کفارو لره، ولا ینالون او دوی نه فایده کوي، دوی ته نه رسیږي، من عدو د دشمن نه نیلا یو رسیدل یا قتل یا هزیمت، الا مگرم کتب لهم لیکل کېږي د دوی لپاره به په دې سبب باندې عمل صالح نیک عمل. ان الله بشک الله پاک جل جلاله لا یضيع نزای کوي اجر المحسنین، اجر د نیکی کوونکو. ولا ينفقون دین مصرفی نفقتا یو نفقا یو مصرفا، صغیرتا کم شے ولا کبیرتا نزیاد شے، ولا يقطعون وادیا دوی نکٹ کئی یو ازمکا یو کاندا یو وطن، الا مگرم کتب لهم دوی دی پارا لکل کیگی، دسلفارا لیجزیهم الله چه اللہ دوی تا جزا بدل ورکی، احسن ما خیستها کانو یعملون تدیب عمل کولو. وما کان المؤمنون ندی مسلمانان لینفرو کافا تدی و تختی طول جهاد تلارشی، فلولا نفرا ولی نزی من کل فرقت دهر طولینا منهم ددوین طائفت یو طوله د سلفارا لیتفقهوا فی الدین چې دوی زده کړو کی په دین کې فقه زده کی، معرفت النفس ما لها وما علیها، علم د احکام او د حلال او د حرام زده کی، انسان دا حق پیژني په ما د بل چا څخه حقوق دي، زما په بل چا څخه حق نه دي. ولینذروا چې دوی ویروي قوم خپل قوم لره اذا رجعوا الیهم چې کله دوی ورګرځي دوی قوم ته، لعلهم یحذرون د دې لپاره